بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته. نو زموږ ټاپک هم تر اوسه موږ په اپریټرز باندې بحث کوو. نو اپریټرز موږ تشریح کوي، ارتمیټیک اپریټر مو تشریح کوي، یونیټ اپریټران مو تشریح کوي، لاجیکل اپریټران مو تشریح کوي، اساینمنت اپریټر مو تشریح کوي. همدارنګه راځو نن په څه باندې بحث کوو؟ په ریلیشنل اپریټران باندې بحث کوو. نو ریلیشنل اپریټران یا ارتباطي اپریټران هغه اپریټران ته ویل کېږي چې د مقایسې لپاره استعمالیږي. نو مثلا موږ ایکوال ټو لرو، ناٹ ایکوال ټو لرو، ګریټر دین لرو، ګریټر دین اور ایکوال ټو لرو، لیس دین لرو، لیس دین اور ایکوال ټو لرو. ایکوال ټو یعنی څه شي؟ ورته یا مساوي. ناٹ ایکوال یعنی مساوي نه وي، نامساوي. ګریټر دین یعنی لویه تر، ګریټر دین اور ایکوال، یا لوی یا هم مساوي. لیس دین یعنی کوچنی، کوچنی یا هم مساوي. راځو په دا باندې بیا کار کوو. که چېرې تاسو کوم سوال کوم شی بیا تاسو کولی شئ په کومنټ سیکشن کې خپل سوال ولیکئ. اوس نو راځو په خپل پروګرام باندې عملي کار کوو. نو دلته راځو خپل فایل سیو وو، ډیسکټاپ ته راځو، خپل فایل نوم او کلاس نوم یو شان ورکوو. لکه څنګه چې زموږ ریلیشن اپریټران دي، نو ریلیشن پر عامه زه څه کوم، یو فایل جوړوم. راځو کلاس خلاصو، د ریلیشن مین خلاصو. راځو یو دوه وریبلونه اخلو، غواړو چې د دوی ترمنځ ارتباطات وګورو. نو لیکو انت num1 مثلا مساوي کېږي د 40 سره، انت num2 مساوي کېږي مثلا د 20 سره. راځو اول پله د دوی ترمنځ ارتباطات ګورو. لکه څنګه چې موږ وویل زموږ ریلیشن اپریټران مساوي وو، همدارنګه نات مساوي، لوی سمبول کوچنی مساوي، همدارنګه لوی مساوي. راځو په دې باندې کار کوو. اول پر راځو داسې کوو چې د دوی ترمنځ ارتباط ګورو او دا ټول اپریټران پکې استعمالوو. داسې وایو سیسټم ډاټ اوټ ال ان، دغه وروسته لیکو مساوي num2. اوس که چیرې num1 د num2 سره مساوي نو موږ څه شي ښکاره کوي؟ ترو ښکاره کوي داسې. او که چیرې فالس وو، که چیرې num1 د num2 سره مساوي نه وو نو هغه موږ ته څه شي ښکاره کوي؟ فالس. که چیرې یو شان وو ترو ښکاره کوي، او که چیرې یو شان نه وو فالس. لکه څنګه چې دلته ګورو د num1 num2 سره مختلف قیمتونه نو موږ ته څه شي ښکاره کوي؟ فالس. راځو اوس دویم اپریټر استعمالوو. num1 greater than num2. num1 وایي لوی دی تر num2. دلته هم که چیرې یو شان وو، بخښه کوئ، که چیرې num1 غټ و تر num2 نو موږ ته څه ښکاره کوي؟ ترو. او که چیرې num1 غټ نه و تر num2 نو موږ ته څه ښکاره کوي؟ فالس. همدارنګه سیسټم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ ال ان، راځو num1 less than num2، بیا سیسټم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ ال ان num1 less than or equal to num2. دلته به داسې دی، یا به num1 د num2 سره څخه کوچنی یا هم مساوي. که کوچنی وو موږ ترو ښکاره کوي، که کوچنی نه وو فالس ښکاره کوي. که چیرې مساوي وو هم موږ څه کوي؟ ترو ښکاره کوي. بیا لیکو سیسټم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ ال ان num1 greater than or equal to راځو اوس دا سیو کړي. لیکو جاوا سی، دغه وروسته ریلیشن ډاټ جاوا ریلیشن. نو دا دی. اوس نو وګورئ آیا num1 د num2 سره مساوي ده؟ نه ده. نو موږ څه کوي؟ فالس ښکاره کوي. دویم، آیا num1 د num2 څخه غټ دی؟ و. num1 40 دی، num2 20.
نو موږ ته څه شی ښکاره کوي؟ ترو. آیا نام 1 کوچنی د نمتو څخه؟ یا نو موږ ته فالس ښکاره کوي. آیا نام 1 کوچنی دی یا مساوي د نمتو سره؟ یا نو موږ ته فالس ښکاره کوي. آیا نام 1 غدې تر نمتو؟ و نو موږ ته ترو ښکاره کوي. نو دا و زموږ د ریلیشن اپریټر چې څنګه موږ کولی شو چې د دوو عددونو ترمنځ قیمتونه څه وکړو، مقایسه کړو. په نور ځایو کې هم موږ استعمالولی شو، مثلا بیا موږ په اف ایلس کې بیا موږ استعمالوو چې اف ایلس کې هم موږ دغسې کولی شو، مثلا نام 1 greater than نام 2 بیا موږ وایو اف ستمنټ بیا وایي کنډیشنل ستمنټس وایي، بیا هلته موږ کولی شو د ټول څخه استفاده وکړو، یا مساوي مثلا د ټوله ورڅخه څه کولی شو بیا استفاده کولی شو. د اوس لپاره خدای په امان.